سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ راته. بیا نن ورځ هم د یو نوي ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې غواړم ملګرو تاسو ته د شیبا کوین د فری ګټلو ټلګرامي اپلیکیشن معرفي کړم چې تاسو ته روزانه فری شیبا ټوکن ماینینګ کوي او کولای شئ مستقیم وډرا کوي بغیر له کوم جنجال، بغیر له کوم فیس او وړیا ډول سره. نو راځئ دا ویډیو را سره تر پای وګورئ. که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لازمي لایک کړئ او د لا ډېرو آنلاین پیسو ګټلو لپاره زموږ ټلګرام چینل در سره جوین کړئ. ټلګرام چینل لینک هم تاسو ته لومړی کومنټ او ډسکرپشن کې ایښودل شوی. راځو زه خپلې ویډیو ته د شیبا ماینر کې دوستانو لومړی به موږ اکاونټ جوړو په ټلګرام کې. دا ډول لینک کې د شیبا ماینر بوټ تاسو ته ما دا هم په لومړي کومنټ او ټلګرام چینل کې ایښی. په دا ډول بوټ به لینک به تاسو کلیک کړئ او دا ډول یو بوټ تاسو ته راځي، شیبا ماینر گیم. لاندې به تاسو شروع یا سٹارټ آپشن ووهئ. دا چې مو ووهو بس دا ډول یو صفحه راځي. دلته به تاسو دا لومړنی سٹارټ ماینینګ کلیک کړئ او بیا به شروع یا سٹارټ آپشن ووهئ چې تر څو موږ په دې کې اکاونټ جوړ کړو. انتظار کوو. نو دغه د دې صفحه به موږ ته اوس راوازه شي. دا چې راوازه شو دا ډول یو صفحه ده. دلته دا نیکسټ آپشن وهو او بیا نیکسټ وهو، لاندې بیا پورته نیکسټ وهو، بیا نیکسټ وهو او بیا نیکسټ وهو، یو ځل بیا نیکسټ وهو او ډاون آپشن وهو. دغه د زموږ اکاونټ دی کې جوړ شو. دا به موږ د فری شیبا راکوي او په دې کې تاسو ته زه اوس ټول کار طریقه ښیم چې څنګه فری شیبا جمع کړو، څنګه یې وډرا کړو، څه ته یې وډرا کړو، ټول درته ښیم. ویډیو تر پای وګورئ. لومړی ملګرو دی کې ماینرونه دي. دا ګورئ څو دانې ماینره لري. دا نور ټول کلوب دي خو دا لومړنی موږ ته وازي. دا لومړنی هم موږ ته بس ده ملګرو. همدا چې هم موږ ته کار وکړي همدا هم زموږ فری لپاره بس ده. که څوک بیا غواړي لاندې نور هم وازولی شي. وازولو طریقه هم تاسو ته ښیم. راځم اوس یو په یو تاسو ته آپشن معرفي کوم او کار طریقه. زموږ کار څه ده ملګرو؟ موږ به هرو څلورو ساعتو کې، دلته ګورئ ټایمر 4 ساعته ده، هرو 4 ساعتو کې به راځو دغه ریسیو آپشن به وهو. دلته موږ ته شیبا جمع کېږي او به ټولو. دلته ګورئ ما تازه اکاونټ جوړ کړو نو یو څه ډېره شي بیا ریسیو آپشن وهم. دا موږ ته جمعېږي چېرته؟ دغلته بیلنس ته چې همدا به وډرا کوی شو. نو هرو 4 ساعتو کې زموږ یوازینی کار همدا ده، راسو صرف دا ریسیو کړو. صحیح ده، کار صرف همدا ده. نو اوس راځم نورې برخې هم تاسو ته فول ښیم، فول ټراینینګ در کوم، وډرا هم اخر کې درته کوم په ثبوت سره. لومړی ملګرو دلته زموږ بیلنس ښیي، فعلا صفر د اکاونټ مې نوی جوړ کړ. دلته هم د موږ د الماسو بیلنس ښیي. الماسو ګټه هم درته یم څه ته پکارېږي او څه پې موږ کولی شو. الماس هم د ما زیرو دي. دلته هم زموږ ګټه ښیي چې په ثانیه کې یو دانه فری شیبا راکوي. په دې څنګ کې ای ان چې لیکلی دلته ژبه ده چې موږ کولی شو فارسي، انګلیسي، عربي هره ژبه انتخاب کړو. نو دا یې تر دې و. دې څخه هم وځم. یو دانه د انوایټ برخه لري ملګرو چې کولی شي خپل دوستان دعوت کړي. د دوستانو د دعوت لپاره تاسو ته دلته کاپي لیکلی دا به وایي خپل لینک به کاپي کړئ، ملګرو سره به شیر کړئ. د هر ملګري په سر تاسو ته 2 ډایمنډ یا الماس درکوي چې د ورځې تاسو کولی شئ 40 ډایمنډ کلایم کوئ. د دې ډایمنډو ګټه زه تاسو ته وایم ملګرو. صحیح، ډایمنډو ګټه هم درته یم. نو د ریفرل دغه ګټه ده چې تاسو ته 2 ډایمنډ درکوي. یو دانه بل آپشن ده دلته دوستانو د ماپ آپشن ده. دا ماپ آپشن کې یو بل اپلیکیشن ده چې په هغه اپلیکیشن کې بیا تاسو کولی شئ په مختلفو لارو پیسې وګټئ. زه نه غواړم اوس هغې اپلیکیشن ته لاړ شم او ویډیو بلخوا ویسم، خو دلته هم یو اپلیکیشن ده. یو دانه د لاکي آپشن ده. دلته تاسو کولی شئ لکه د بایننس ګیفټ کارت په څېر کارت جوړ کړئ یا د نورو کسانو کارتونه کلایم کوي او تاسو ته فری شیبا درکوي. خو ډېر مهم نه ده ملګرو، ډېر مهم څیز نه ده او دی نه بیخي تیر شو ښه ده. یو بله برخه لري دلته د مور ډایمنډ. مور ډایمنډ کې تاسو ته روزانه فری ډایمنډ د ټاسکو په واسطه او د ډېرې لاټري په واسطه درکوي. دلته مثلا ګورئ یو ټاسک ده. دا چې مثلا د ګو آپشن ووهه، بیرته راشه او یو ډایمنډ واخله. ګو آپشن وهم پورته ضرب وهو. دا ګورئ یو ډایمنډ یې موږ ته راکړ، یو ډایمنډ راکړل شو. او دا چې دا ډیلی لوټري آپشن ده دا به موږ هره ورځ چې کوو په دې هم موږ ته یو ډایمنډ راکوي. په دې کلیک کوو بیرته موږ ته شیبا ماینر صفحه راځي او یو نوی آپشن اضافه کېږي. دلته ګورئ نوی آپشن موږ ته اضافه شو. اوپن وهو. دلته هم موږ ته یو الماس راکوي. دا مې اوپن کړ، یو الماس به اوس دا هم موږ ته راکوي. وینئ 2 الماس شول دی ما. نو دغه ډیلی لوټري کې هم موږ ته الماس راکوي مور آپشن کې. نو دغه د دې د الماسو کارو یا د پورته برخو لاندې هم یو څه برخې لري. یو دغه برخه ده چې دې کې هم ریکارډینګ ده، خاص څه نشته. یو فرند برخه ده چې مثلا دلته موږ کولی شو خپل فرندان ځان سره اډ کړو. دې کې هم مهم څه نشته. لاندې رینک، د رینک نه مطلب ملګرو د چا ډایمنډ ډېري او د چا انوایټ ډېري، دغه څیزونه ښیي. رینک کې هم مهم څه نشته، دی نه وځم. نو مکمل طریقه مې هم تاسو ته وښوده ملګرو. اوس راځم دې ته چې که یو څوک وغواړي چې دغه نور ماینر یې وازي کړي، یعنې ډېر شیبا ټول کړي، دا به څنګه وازیږي؟ دا د الماسو په واسطه ملګرو وازیږي. زه راځم په دې کلیک کوم. دا ګورئ ما ته لیکي چې دا ماینر که ته وازی تا ته په ثانیه کې 2 شیبا درکول کېږي او په یو الماس وازیږي. انلاک وهم راځم دا هم وازم، غواړم 2 ماینره واز کړم.
نو دغه د دوم ماینر مې هم واز کوي نه ماته اوس 2000 شیبه راټولېږي. نو دا هم زه 4 ساعته بعد ریسیو کولی شم. دا ګورئ او موږ ته فري شیبه ټوکن راکوي. ښه نو کار طریقه مې وښوده. اوس راځم دې ته وډرا ته. وډرا به موږ څنګه کوو؟ وډرا لپاره به موږ ملګرو لومړی راشو. دلته ګورئ وډرا آپشن، په دې به کلیک کوو. دلته ملګرو موږ په دوه ډوله وډرا کولی شو. ښه، یو بایننس اکاونټ ته او یو رویکس والټ ته. بایننس اکاونټ ته د وډرا لپاره بیا لاندې دوه آپشنه دي او رویکس والټ ته هم. ملګرو دې کې لومړنی آپشن دغه چې د 2000 شیبه روزانه دا فری ده. دا تاسو کولی شئ په 0 الماس روزانه فری 2000 دانې رویکس والټ ته وډرا کړئ. او بیا دا لاندې چې کوم نور د مثالا دغه 3 لکه شیبه د دې لپاره تاسو باید الماس ولرئ، یا هم د دې 2 میلیونه او 4 لکه شیبه لپاره د لپاره تاسو باید الماس ولرئ. اوس الماسو طریقه مې هم درته وښوده چې له کوم ځای پیدا کړئ. نو هغه کسان چې الماس جمعولی شي کولی شي راشي دغه دوو برخو کې هم وډرا ترلاسه کړي، او هغه چې بیا الماس نشي جمعولی او غواړي فری کار وکړي همدغه روزانه به 3,000 په 0 الماس باندې وډرا کوي. اوس راځو د وډرا طریقې درته ښیم. لومړی راځم همدا فری وډرا کوم، بیا د بایننس طریقه هم تاسو ته ښیم. په دې کلیک کوو. دلته به ملګرو موږ لومړی KYC کوو، خپل اکاونټ به KYC کوو. دلته به په ګو ټو سبمیټ باندې کلیک کوو او را به شو دا به KYC وکړو. په دې مې کلیک کړه دا ډول یو صفحه راوړي. دلته به اوس موږ KYC کوو. په دې لومړی ځای کې به موږ خپل نوم ورکوو. نوم د خپل تذکرې یا پاسپورټ مطابق ورکوئ. مثلا زه یو نوم ورکوم، دا همداسې د ټیسټ لپاره. دلته هم د تذکرې یا پاسپورټ ډول انتخاب کړئ. غواړئ په تذکره ویریفای وکړئ پاسپورټ، مثلا پاسپورټ انتخاب هم کنفرم کوم، په تذکره هم کولی شئ. دلته به اوس د خپل د پاسپورټ نمبر لیکئ. پاسپورټ نمبر تاسو باید د خپل پاسپورټ مطابق ولیکئ. پاسپورټ نمبر هم تاسو تصویر کینئ چې چیرته ښیي. دغلته دا نمبر یي چې اول په پی شروع کیږي، P0. مثلا زه یو نمبر دلته له ځان نه ورکوم، یا دا اکاونټ ما ټیسټ ته جوړ کړ. بل آپشن کې کنټري او ریجن، دلته به ملک انتخاب کو. کم ملک کې افغانستان، پاکستان، ایران، هر ملک کې. زه افغانستان کې افغانستان انتخاب. دلته هم د آپشن کې به اوس موږ خپل د پاسپورټ عکس او خپل سیلفي ورته اپلوډ کو. زه راځم په دې برخه باندې کلیک کوم. دلته اوس مثلا د منګه ګالري وازي دغه دغه پاسپورټ ورته انتخابوم. پاسپورټ عکس چې ما انتخاب کوم اوس ورته خپل عکس انتخاب وسای دا دغه بیا به هم دغه د جمع آپشن وو. دلته مثلا زه خپل عکس اوس ورته راخلم. څوک بیا په تذکره کې تذکرې مخ او شا دواړه باید تاسو ملګرو ورته راواخلئ. مثلا دغه یو عکس مې د مثال په ډول راواخیسته. په دې یو خانه کې مې پاسپورټ عکس، په یو کې مې خپل عکس ورته واچو. او که څوک بیا تذکره باندې کار کوي، اول کې د تذکرې مخه، دوم کې د تذکرې شا او دریم کې د خپل عکس ورته واچوي. دا کار چې مو کوو عکس مکس مو ور اپلوډ کړ. دلته تاسو څخه یو فون نمبر غواړي، خپل نمبر ولیکئ. مهمه نه دا هر څه لیکئ. مثلا زه یو نمبر لیکم 089 او دغسې یو څه لیکم له ځانه. صحیح ده. په دې بل ځای کې تاسو څخه ایمیل غواړي، خپل ایمیل ولیکئ. زه دلته هم یو ایمیل لیکم، دغه ایمیل مې ولیکو. نو ایمیل چې مو ولیکو دلته به نور په سبمیټ انفارمیشن باندې کلیک واخلئ او د خپل معلومات به سبمیټ کو. په دې زه کلیک کوم. سبمیټ په حالت کې ده، یو څو ثانیې ورته انتظار کوو دا سبمیټ شي. دغه د زمونږ معلومات ورته سبمیټ شول ملګرو. اوس به موږ نور انتظار کوو چې زمونږ دا معلومات کمپلیټ شي. ښه ګورئ که زه اوس دلته وډرا کوم، دلته چې ستاسو KYC انډر ریویو کې ده او تاسو انتظار شئ چې دا کمپلیټ شي بیا تاسو وډرا وکړئ. نو دې ته به موږ نور انتظار شو چې دا کمپلیټ شي. چې دا کله کمپلیټ شي ملګرو دغه ځای کې موږ ته خپله میسج راځي چې ستاسو KYC تکمیل شوه. او که ریجیکټ شي یعنې ونه منل شي بیا هم موږ ته میسج راځي چې ستاسو KYC ریجیکټ شوه. بیا موږ کولی شو راشو بېرته له سر نه KYC وکړو. نو زه لږ په تمه کېږم زما KYC تکمیل شي. ښه نو ملګرو زه خپل اصلي اکاونټ ته راغلم، په بل موبایل کې را سره و. په دې کې زما KYC هم کمپلیټ ده او شیبا ټوکن هم 4 لکه لرم، الماس هم لرم. نو زه راځم په دې کې اوس تاسو ته د وډرا طریقه ښیم. KYC چې مو کمپلیټ شوه وډرا آپشن به ووهئ او دلته به راشو وډرا ته. نو زه راځم دغه لومړنۍ تاسو ته وډرا کوم، دا فری. د دې لپاره به لومړی به ملګرو موږ راشو په دا ګورئ رویکس یې لیکلی، په دې به کلیک کړو. دلته موږ ته یو د رویکس سواپ والټ وازیږي. نو دغه د والټ موږ ته واز شو. دلته به لاندې د والټ برخې ته راشو. دلته ګورئ ما مخکې هم 3 ځلې وډرا کړې وه، 6,000 شیبا کوین ما ته فری راغلي. اوس زه راځم څنګه چې دلته وینئ ما سره 6,000 دي. زه مې دې روبوټ ته دلته اوس وډرا کوم. د وډرا لپاره به دغه لومړنی ما وویل چې دا فری ده ټولو ته، دا ټولو ته فری ده، روزانه دی، نه تاسو 2,000 شیبا اخیستی سئ. زه راځم په دې کلیک کوم. وډرا مې ووهله. دلته ما ته وایي چې وډرا کوې، زه بیا وډرا وهم. نو دغه د زمونږ وډرا سکسس شوه. او که دلته زه په ریکارډ باندې کلیک کړم دا ګورئ پروسیسینګ کې ده او یو 2 دقیقو کې دا رسیږي. دا نورې ګورئ رسیدلي 2000 مې کمپلیټ شوي، 2000 بیا 2000 بیا او دا 2000 پینډینګ. یو ریفرش ورکوو دا اوس په 1 دقیقه کې کمپلیټ کیږي ملګرو. فعلا هم دلته پروسس کې ده. راځم رویکس والټ ته، دلته به وګورو چې راغلی که نه. دلته هم رسیږي، 1-2 دقیقو کې ملګرو رسیږي تاسو ته خامخا.
یو ریفرش بیا ورکوم نو اوس به انشاءالله ورسیږي. نو دا ګورئ وډرا کمپلیټ شوه، سکسس شوه. رویکس وایلټ ته راځم، دلته ګورئ 6,000 شیبه دي. یو ریفرش ورکوم دا به اوس 8,000 شي راته. دا وینئ 8,000 شوې. همدغه اوس هم 2,000 شیبه بالکل فری را رسېدې. دا د فری وډرا وه ملګرو. اوس راځم هغه کسان چې غواړي مثلا دغه نورې وډراوې وکړي، مثلا دا ګورئ 3 لکه ده او 2 میلیونه او 4 لکه. دا به موږ څنګه کوو؟ د دې لپاره خو ما ویل چې تاسو باید الماس جمع کړئ، چې څوک اوس ریفرل کوی شي او زحمت ویستلی شي هغه د الماس جمع کړي. د الماسو لپاره تاسو اوس کولی شئ دا مستقیم بایننس ته وډرا کړئ. دلته ګورئ که تاسو 3 لکه شیبه رویکس وایلټ ته وډرا کوئ، تاسو څخه 104 اتیا الماس کټ کړئ. د دې لپاره به په همدې کلیک کوو چې کله مو الماس پوره کړو وډرا وهو. دا زموږ رویکس وایلټ ته 3 لکه دانې یو که غواړو بایننس ته وډرا کړو، بایننس ته د وډرا لپاره بیا 200 الماسو باندې ده. که څوک 200 الماس لري بایننس وډرا باندې کلیک کوو، بایننس نه به خپل د شیبه BNB سمارټ چین ادرس راواخلئ، دلته به ورته پیسټ کړئ او بس وډرا به ووهئ. ډایرکټ ستاسو وډرا یو 2 دقیقو کې ستاسو بایننس ته رسیږي. نو دغه هم د بایننس طریقه وه او هم رویکس وایلټ ته په فری. اوس راځم یو معلومات کوچني شان تاسو ته دا درکوم چې د رویکس سواپ وایلټ څخه به موږ بایننس ته څنګه لیږو. ملګرو دا شیبه چې کله تاسو لږ زیاتې کړئ، فعلا خو زما کمې دي، مثلا تاسو د 15 یا 10 ډالرو په اندازه جمع کړه، بیا راسئ دا شیبه تاسو دلته بدله کړئ USDT ته او USDT بایننس ته ولېږئ. دا به څنګه اوس موږ USDT ته بدلو دا شیبه ټوکن؟ دې کار لپاره به تاسو دغه آپشن ووهئ او دلته به شیبه انتخاب کړئ. دا ګورئ شیبه دوم شیبه انتخابو، دلته به دا سیل کوو موږ په یو کس به سیل کوو. دلته مثلا سیلران شته، د سیل لپاره دلته به اوس اماونټ لیکو. څونه ما سره مثلا 8,000 ده، 8,000 لیکو او دلته سیل وهو د خپله شیبه خرڅوم. فعلا اماونټ د شخص یو څه ډېر ده، دا وایي چې زه 1 لک اخلم. نو څنګه چې مې ویل یو څه تاسو ډېره کوئ او بیا راشئ په همدې طریقه دلته سیل ووهئ، دا خرڅه کوئ. ګورئ ټول اماونټ 1 لک ده، یعنې 1 لک شیبه چې مو برابره کړه بس او همدلته سیل کوئ یا مو ډېره برابره کړه USDT تاسو ته دلته درکوي. USDT به اوس څنګه وډرا کوو؟ وډرا آپشن وهو، دلته مکمله طریقه غواړم وښیم. دلته USDT انتخابو، شیبه خو موږ بدل کړئ USDT ته USDT انتخابو او دلته به لومړی نیټورک دا به له ایتریوم نه لرې کړو. ایتریوم په ځای به دا په پولیګان کې، د پولیګان فیس ډېر کم ده ملګرو، په پولیګان اکدم او چې بس 11 ډالر تاسو دې کې برابر کړل ملګرو، نو به بایننس ته به لاړ شئ، د خپل USDT پولیګان شبکې ادرس به راواخلئ، دلته به ورته واچوئ. مثال په ډول دغسې یو ادرس یي غټ غوندې، خو دا خو ما مثال ولیکو، ومو لیکلو او 10 USDT مو برابره کړه، دلته به ورته 10 USDT ولیکئ. صحیح ده؟ او بس وډرا به ووهئ. 13 سنټه فیس کټئ، 9.7 دانې تاسو ته رسیږي. بالکل ملګرو دا معتبره ده. ما دغه شکل مخکې نور هم 3 دانې ایرډراپونه تاسو ته معرفي کړي وو چې یو UAE کوین و، یو USDT ماینر و، یو د PP ماینر و، چې هغه ټولو څخه ملګرو رښتیا زه ووایم له 100 ډالرو ما ډېر ترلاسه کړه، ځکه هغې کې ما پسې ټیم هم ډېر زیات راغلی و او نور غړي هم خوشحاله ول، ګټه یې ښه وه او دا هم نه وی راغلی دا سیستم. نو دې کې هم تاسو خپل زحمت ویستلی شئ او کولی شئ دې کې هم فری ګټه وکړئ او وډرا یې کوئ. که څه هم ګټه یې کمه ده، خو څنګه چې مې ویل هغه کسان چې زحمت وباسي ټیم جوړ کړي هغو ته بیا ډېره ګټه ورکوي، او څوک چې زحمت ونه باسي نو ممکنا چې هغو ته د ورځې همدا 2,000 شیبه فری ورکړل شي. نو دغه زموږ ویډیو وه، هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځي.